हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आपके चेहरों पर खुशियां बखेरना है। प्रोग्राम का मकसद किसी भी शख्सियत की दिलाजारी नहीं। अगर किसी को भी हमारी किसी बात से इख्तिलाफ हो या उसे बुरी लगे तो हम पेश की माजरत खां हैं। हमें आपसे मुस्बत तनकीद की तवक्को है। शुक्रिया। د دې نه مخکې زه ستاسو دا مازغه کټوی کم. موږ سره په پروګرام کې یو دروند میلمه د کوم چې دې ټیم وزن 2.5 کیلو دی. 100 روپو والا پیکټ دې کې به تا ته د بړستنو ستن ملاویږي، بلکې د ولایت په ژبه کې خیال دی دا ټکی به ستا خوښ نو یقینا د باباجي خدمات خو شته. دا لیټرین ټکی باباجي ایجاد کړی. لکه زه چې خبره کوم نو هغه خبره به زه د دلیل سره کوم، د حوالې سره به کوم او د کتاب حواله به ورکوم. آی بایشای به زه نه کوم. باباجي یو کتاب لیکلی دی، په سادین کې لیکلی دی. باباجي او پس خاوړي کې په سادین کې یو کتاب لیکلی دی. ساده په ځانه چولو د هغه کتاب نوم هم سادین دی. او که تاسو وګورئ نو ګوره سادین، واشروم، باتروم، فلش، لیټرین. یعنی دا لکه ګوره سادین، واشروم، فلش، باتروم، لیټرین، د دې ټکو په خپلو منځ کې یو ربط شته. بالکل کنچ کلب صاحب ستاسو خبره په ګل بدله. نو ما خو تاسو ته ووایي که نه چې زه چې خبره کوم هغه به زه حوالې سره کوم. اصل کې ستاسو ریسرچ هم په دې باندې روان دی. زما ریسرچ هم په دې روان دی. بل اوس د ساینس طرف ته به راشو. ساینسي نقطه نظر سره د باباجي خدمات څه دي؟ دماغي کړي دي نه دي کړي، ګیس خارج کړي دي نه دي خارج کړي، دا ټول خبره به ساينس طرف ته راځي. واټ از ساينس؟ ما ته نشته پته چې واټ از ساينس. مونږ ته نشته پته جی. بالکل دا زموږ تعلق دې سره نشته، زموږ تعلق ساينس سره نشته. دا د اغیارو کار دی چې په دې کې مخکې لاړ شي، پرمختګ وکړي. خو باباجي دې د پاره کار کړی دی. ډارون دا نوم به تاسو اورېدلی. بالکل هم اورېدلی. ډارون په دې ایولوشن باندې کار کړی دی چې انسان دې حالت ته څنګه راغو. پرتوک صاحب ډارون څه وایي؟ ډارون وایي چې انسان اول یو ګونګټ په سادین کې، هماغه سادین کې ګوله مخکې روانه ده. ګوله او ګونګټ ورپسې دی. ګوله مخکې او ګونګټ ورپسې. بیا څه لږه موده بعد د ایولوشن په ذریعه د دکه ګونګټ نه چرګه جوړه شوه. لکه دا د خندا خبر. بیا د چرګې نه پیشو جوړه شوه. بیا د پیشو نه په لږ څه کې ګولټیر سپی جوړېدو، خو هواګانې وچلېدې. هواګانې وچلېدې، خمبیر ټول ګډوډ کړو او د ګولټیر سپي په ځای د انسان نه څه جوړ شو؟ بیزو ته جوړه شوه. اوس د ډارون دا تحقیق دا څه ثابتوي؟ تاسو یو سایډ ته د باباجي تصویر کېدی کوم چې په دې کاڼو ګټو باندې مونږ ته ښکاري، د رکشو په سلنسر مونږ ته ښکاري. او یو سایډ ته تاسو د بیزو ساوت افریقن بنمانس یا کانګو بنمانس چې کوم دی د هغې تصویر مخې ته کېدی. په دې کې تاسو ته څه فرق ښکاري؟ نه، بالکل نه. نو د دې نه دا ثابتېږي چې باباجي د بیزو جدید شکل دی. او دا ایولوشن چې کوم مونږ ته ښکاري نن، نو دا د باباجي نه شوی دی. یعنی د ساینس په میدان کې د ده دومره غټې غټې کرشمې دي. او پښتون ته فایده اوچته نه که پښتون او نه ته اوچتی. پښتون خو د خدای په قهر اخته دی. نن هم ته پښتون وګوره، چا عبدالرحمن باباجي، بخښنه غواړم غلط ټکی مې استعمال کو، چا اباسین، چا حمزه بابا، اسرارتل، ابو نیره. اوس پکې لا خلک نور یو بل کار خلکو شروع کړی دی. خلکو اوس د پښتون په تاریخ کار شروع کړی دی. او سعدالله جان برکې راټینګ کړی دی، پرویز شاهین راټینګ کړی دی. هلکه دا خلکو نه تاسو څه غواړئ؟ پښتون په خپل هم په هر دور کې ځان تباه کړی دی. لکه دله پکار د خپل اسلافو وپېژني، د خپلو اسلافو په لار روان شي، د هغوی په پل باندې خپل پل واچوي او روان شي. خو چاته وی؟ نو بهرحال د ساینس په میدان کې او د انګریزۍ د ولایتي ژبې په میدان کې خو د دې کارنامې ما تاسو ته بیان کړي. که ستاسو بله څه پوښتنه وي. کنچ کلب صاحب په بنیادي توګه باندې باباجي او شاعر هم تیر شوی دی. نو که تاسو مونږ ته ویل چې هغوی لیک څونه کړی دی او د هغوی کم لکه دغه دی که نه تصانیف دي، د هغې په باره کې مونږ ته لږ څه یو آیډیا کلیر کړئ. پرتوک صاحب داسې ده چې
لیک خو دی وو مبلیل به ته ویده دا خو ما ابتدا کې وي د ده لیک په زیړو او دا د ثوابۍ د بوساړو په شا موږ ته میلاویږي هغې کې تفصیل کې بیا نه ځو وخت ضایع کېږي خو کله چې د نن نه 1500 عربه کاله وړاندې چنګیز خان د برما په لاره ناګومان ته راورسېدو دا اوس ما یو ډېر لرغونی تاریخ شروع کړو خیال دی دا انتهایی یو جوور او یو ډېر لرغونی تاریخ ما ستاسو وړاندې کېښو یقینا چې دې ټایم کې زه د کوړو قابل یم چې په ما یو اتیا کوړي نو کله چې هغه د برما په لاره په ناګومان حمله وکړه نو د باباجي ټوله اساسه هلته موجود وه لیک ټول هلته موجود و اتو کټو کې موجود و اتو کټو کې د اساسه موجود وه اته کټې ورته راته وکړو نو دې ظالم څوک دی چنګیز خان چې د هغه ټول کتابونه اوچت کړ او هغه د ناګومان سیند کې لړه کړ پښتون لیک پې ووالې بې ادبه پښتون له پرتوګ صاحب تاسو په نیشنل ټلویزیون دا غلط ټکي ولې استعمال کو اوس دا خو ګوره مونږ له کار مه ګورئ که نه حاجي پرېږدئ بې ادبه پښتون بخښنه غواړم نو بې ادبه پښتون هغه له ډېر غټ کار وکړو کار یې ورله بلکې ساري وکتو بې ادبه پښتون له د شیطان کارو هوا راغه او یو څو پاڼې دا کتابونه نه وشلې دي او هغه پاڼې د ډوبېدو نه بچ شوې نو دا نن چې د بې ادبۍ کوم هلې ځلې تاسو ته ښکاري او بې ادبي پرمختګ ده نو د دې بنیادي وجه هماغه یو څو پاڼې دي پرتوګ صاحب که لکه د نورو قومونو په شان زمونږ دا کتابونه محفوظ وي نو نن د پېښور په یونیورسټۍ کې د پېښور په یو یونیورسټۍ کې نوم خو یې ما له دې ټایم نه راځي په هغې کې چې څه موده مخکې یو جنۍ ګډه شوه د هغې سره خېټه او ترخونه ښکارېده او ملا یې ښکارېده دا به ټوله ښکارېده دا مکمل مربنډه وه نن پښتون جامې اچولې دي بې ادبه پښتون دا یو بې ادبه زنانه وه دې چې دا لږې شان جامې اچولې د دې بنیادي وجه دا ده چې انسان تر خپل وسه پورې پړه دی د هغې سټډي هم دومره وه کتابونه ټول ضایع شوي دي که چرې هغې مکمل سټډي کړی وی نو دا به مکمل بربنډه وه نن په قام دا دانه غټ ظلم ولې وشو پرتوګ صاحب تر څو به زموږ بې ادبه پښتون سره دا ظلم رواني بې ادبه پښتون کمیس پرتوګ ولې نه وباسي ستاسو درد محسوسولی شو ما تر کلمو محسوس کو پرتوګ صاحب نو دا زما د زړه یو اواز چې تاسو اورېدو لکه په کار دا ده چې پښتون مکمل جامې وباسي لکه دی پس نیکوړي نیم برخه نه دی زه دا لکه زمونږ اخر ولې وجه څه د موږ د یورپ نه به څه کم یو نن یورپ جامې ویستې دي څونه ترقي وکړه امریکې جامې ویستې دي څومره ترقي وکړه زما بې ادبه پښتون اچولي دي دکه جنۍ چې په سټیج مکمل بربنډه ګډېدلی وی تاسو بیا کتلی بخښنه غواړم اواز مې لږ خراب شو دی لږ ساعت کې خو دغه سچویشن دی نو بهرحال زمونږ چې کوم نوی کول دی نوی بچی دی زما د بچي نه وړاندې بیا زه د خر لفظ استعمالوم نو هغه خپل اسلاف هېر کړي دي په تیره هغوی د باباجي نه ناخبره دي خو یقینا چې دا نن کوم پروګرام دی ته مونږ وړاندې کو او دی ته مونږ مخې ته کېښو نو دی به په دې باندې امید دی چې غور کوي او بیا به خپل لاین ته راکوزېږي او کنجي کلب صاحب هغه د باباجي د یو غزل نه یو شعر خو مونږ ته ووایې که نه هغه تاسو ونه ویلو ساري زه بخښنه غواړم په فرد جذبات کې زه ډېر مخکې لاړم لږ څه کې به زما پوزه رابهېدلې وه خو ما ځان کابو کړو دا جذبات دي که نه جذبات دا حد درجې جذبات دي خو ما ځان کابو کړو پرتوګ صاحب تاسو د غزل خبرو کو نو باباجي خو مختلفې غزلې لیکلي لکه راکاږه چې اوږد شي سسته که ورته دا راکاږه چې اوږد شي بنیادي طور باندې دا هغه غزل دی چې پکې یو شعر هغه دی چې ظالم هور د راباندې خونو بل خونو کو ښه دا هغه مشهور شعر دی دا اوس هم د مصر په عجایبګر کې پروت دی ها دا په یو څپیا کې لیکلی شوی دی چې ظالمې اور د راباندې خونو بل خونو کو خدا خو ټولې دنیا ته پته ده زه دا غواړم چې زه تاسو ته د باباجي یو حد غزل حد چې هغه نن یو کم 50 کربه کاله وړاندې لیکلی دی خو
خو دا نن چې کوم سچویشن زمونږ په وطن روان دی په کوزه پښتونخوا او په بره پښتونخوا او په لر او په بر پښتونخوا باندې نو دې سچویشن سره هغه بالکل طبیعي اوس لیکلی دی او مهمه خبره خو دا ده چې باباجي د نن نه دونه موده وړاندې کوم سوچ او کوم فکر لرلو نن هغه اګزیکټلی هماغه سچویشن دی. نو که ستاسو اجازت وي نو زه یم چې دا غزل به ته وړاندې کړم. باباجي خپل غزل سسته که ورته په هغې کې لیکي چې او ته د میخې مشرورې بریالیا ته د خر په لکۍ سورې بریالیا هغه نور دی چې غریب تینا ختنګ دی تو خو هر چاله ناسورې بریالیا او ته د میخې کشرورې بریالیا ته د خر په لکۍ سورې بریالیا ته د شکل نه تک تورې بریالیا و د اتی په اوږو سورې بریالیا وستا په نظر بس 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 کینچی کلب سے بس 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 دا جولۍ ده تنیسو بس دا خو مونږ خودکشۍ ته تیار کړو کینچی کلب سے. ډېره مننه. دې نه مخکې چې دا نننۍ شپه مونږ په حوالات کې تېره کړو دا پروګرام مونږ دلته کې راغونډ کړو او د دې پروګرام چې کومه بله حصه ده او پر روانې هفته کې مونږ تاسو ته وړاندې کوو او مونږ په بل یو شخصیت باندې خاورې اچوو نو ایره به بیا اچوو بالکل. تر هغه پورې خپل کور به پرتګ نشاد له د خپل ټیم د غوړو ټیم سره اجازت ورکوئ. اجازت غواړو د غواداله.